ملګرو سلامونه غزي بوره دا کوم ځای ده؟ دا یو ګربزې سیمه ده په دا کې به دا رژا کې بیخي زیات رڼ شوي بېلابېلې سیمې نه خال کردرې مې دا چې اصل منځي نه وشول دا چاو کتي چاو نه بیا دا دوله پلکای ډېر مشهور ده په داسې مقصد خال کونډي کې ډېره ښه جامه راغونه وي سارک کاغه مې لیدلې و چې اوبب کې بهیږي سړی مې دا اوس کې لیدلې چې سړی آپ کې وبهیږي سارک هم ډېر بهر ده دی وخت زیات خالق دی دنه میږي دنه اضافه داسې پېټه چې دا خالق وخت بیخي زیات خالق دي یو ګربزې کیما سیمه چې دو ډېره په امن سیمه دو ښکلې سیمه دو دا بېلابېلې سیمې نه خال کردرې مې زیات ملګري بیخي خالق راغلي دي داسې کسه بیخي زیات خالق دي انشاءالله باورا ګربزو کې مشهور څه شی دی؟ نو خو مشهور خو ډېر شي نه دي مقصد پکوړې دي خو دی اکثره دي ګربز بیا زلبۍ سره ډېره مینه لري زلبۍ ډېره ښې وي زلبۍ کوم ځای کې دي؟ دا مخته چې کې زلبۍ دي د نامې کې اکثره ډېره سودو چې شي د زلبۍ د خوستې ډېره ښه کې سودو ملګرو ګربزو ته راغلي یو تاسې دا نه پوهېږم ما غږ په واورئ که نه خپرونه دلته جوړوو او بورا صاحب هم نن پیدا کړی مولا ګل هم راسره دی خبره داسې ده چې دلته دومره زیات بیروبار دی واه واه ډېره ګلمونه ده بورا کومه داسې رضا اړوند شوي دي که نه یو دي دغه پوکي ته چې لږ نږدې شي په داسې کې به یو څام ته نقلایاتې وکړي دا د پلکي په مورد یو غزل دی هغه به وایي څه شو په اړه دا پلکین د اکثره دا دغه په داره کې د خال کاټ په داسې وړه نوی نظامي نار وتلي دي دا وکړه یا الله الله رضانه دا پکوړه کې وتلی ده پکوړه کې دا اکثره په دغه سیند باسه هغه وي ملګري پنډي دي نیست دي که نه سایل دی پوره ډېر خال په دغه سیند هغه کېږي تخواکه دې وي داسې کې یو هغه ته وایي شعر ته وایي که نه وایي چې آخر بستان د زړګي ودارې ولسوالۍ کې په پل کې ودارې چاته ور خوندې چاته تیرا ټنډه جانانه منا د شوه ویره ټنډه ولسوالۍ کې په پل کې ودارې د زړګستان باخري ودارې چاته ور خوندې چاته تیرا ټنډه جانانه منا د شوه ویره ټنډه نه نه بیا وروسته خدا مې دې په خاطر وویله چې دغه سیمه دغه ځوانان په دا پلکي پنډېږي اکثره دته پلکای نه را دای پال خو می خال پلکای ته اکثره د مایان په داسې دی جوړوي زنده‌باد بس باندې وکړو ملګرو دلته خبرونه جوړو تاسو شری مزه دا خبرونه د سولې پیغام رادیو پر یوټیوب چینل او فیسبوک باندې کتلای شئ باورا صاحب هم را سره د نور ملګری هم پیدا کوي او چلې خبرونه درته لرو